زمردي پیداوار دی منګ په هغه وطن کې لوګي تیرونه د غږ نیوز کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې اختر د اختر خوشحالیانی دي او نن موږ غوښتل چې تاسو سره د اختر په دغه خوشحالیانو کې یو مشاعره را جوړ کړو او دا زموږ خوش قسمتي ده چې نن زموږ سره په دې محفل کې د مشاعرې په محفل کې د پښتون وطن نوموړي شاعران ناست کی وي څنګه تاسو ته ښکاریږم چې پاغي کې ډیر محترم رحمت شاه سهیل صاحب د چا غږ چې به هر یو پښتون اوریدل دي او هغه د پښتو بلها کتابونه د شاعري لیکلي دي اوس نوې د نثر یو کتاب هم راغی او د پښتون خاورې هر فنکار داغو غزل داغو شعرونه زمزمه کړي دي او سهیل صاحب د شاعرۍ نه علاوه سیاسي شخصیت هم دی هغه په سیاسي میدان کې هم ډېر قربانیانې ډېر ستړي چې کوم دی نه هغه ورکړي دي بلکې هغه کې جیلونه هم چې کوم دی نه هغه تیر کړي دي زمونږ نن خوش قسمتي ده چې رحمت شاه سهیل صاحب زمونږ سره ناسته کې وي دغه شانتي زمونږ د پښتو ژبې یو بل ډېر ښه شاعر فضل الرحمن عابد صاحب چې د هغه نوم به هم تاسو وخت په وخت د مختلفو موسیقارانو د خورینه دغه کلامونه اوریدلی وي لکه پیښور دی کنه داسې نور مختلف مشهور غزلونه چې کوم دی یا سندري چې کوم دی وخت په وخت هغه موسیقارانو زمزمه کړی دي هغه هم زموږ سره ناسته کوي دغه شانتي د موسیقۍ د دنیا پیژندل نوم ډیر محترم نیم تورو صاحب څوک چې د پښتو په موسیقۍ کې دغه ډیر لوی کنټریبیوشن دی او ډیر ښه کلاسیک میوزیک چې کوم دی نو هغه غږوي ډیر ښه आवाज ولوم خدای پاک ورکړل هغه هم زموږ سره ناسته کوي دغه شانتي دغه نه علاوه ډیر محترم وکیل صاحب فیصل خان ایډوکیټ صاحب هغه زموږ سره ناسته کوي څوک چې د سوات نماینده شاعر دی ډېره ښه او مزاحمتي شاعري کوي دغه شانتي ډېر محترم فضل تواب خاکسار صاحب زموږ سره نن ناسته کوي او ډېر محترم واحد زمان صاحب هم زموږ سره دې مشاعره کې شریک دی زموږ د ننني ناستې صدارت په ډیر محترم جناب رحمت شاه سهیل صاحب کی او د دې قربت څنګه ما ویم چې هغه سراج صاحب دی زیاته مننه کو او هغه چونکې طبیعت ډیر خوم نه دی موږ به کوشش کوو چې دا غونه هم صدې مشاعره کې واورو نو راځو خپل پروګرام طرف ته زمنګ سره د مشاعرې ولومبي شاعر ډیر محترم فضل تواب خاکسار صاحب دی فضل تواب خاکسار صاحب هم ډیره ښه شاعري کوي ځان خپل یو جدا رنگ لري نو هغه به زه په دغه یو ټپه باندې بلنه ورکم چې د دروازې ملنګ توایا تکیه د خدای شه منګ ور پوری کوونه فضل تواب خاکسار تاب دې څنو لول نه ورکو تاب دې څنو لول نه ورکو ما ور لرنګ د غزل نه ورکو او مونږ روایت د پښتو نه ماتول مونږ روایت د پښتو نه ماتول مونږ دواړو یو بل لګول نه ورکو او مننه خپل ستمګر ته می ازار نه کو سایل صاحب خپل ستمګر ته می ازار نه کو ما یې د بدو بدل نه ورکو او مونږ پښتنو په وطن سر ورکو عابد صاحب مونږ پښتنو په وطن سر ورکو مونږ پیښور او کابل نه ورکو او مننه استاد تصویر د کتاب پاڼې لمي نعیم صاحب ستا د تصویر د کتاب پاڼې لمې تش تصور هم شډل نه ورکو او زه د خپل سره هسې نه تیرېدم ما خپل زړګی په چل ول نه ورکو او اخیری شعر د غزل چې ستا د شونډو په سر ګډ نشولو ګډ نشولو خاکسار لخوند خپل غزل نه ورکو ډېره مننه ورزو د مشاعرې بل شاعر طرف ته واحد زمان صاحب لا هغه له هم په یو ټپه باندې بلنه ورکومه چې د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما او د جانان مینا دا چې یوازې یک تنها یم نو څنګه به یم اکثر څوک د چا نه تپوس کوي څنګه دا چې یوازې یک تنها یم نو څنګه به یم او جانان ستا نه چې جدا یم نو څنګه به یم او چې ستا د فکر په سودا یم نو څنګه به یم او چې ستا تصویر ته په ژړا یم نو څنګه به یم او څنګه به یم چې ستا یادونو ته سجدې کومه
څنګه به یم چې ستا یادونو ته سجدې کوم او چې ستا د سترګو نه پناه یم نو څنګه به یم او دا ستا د در په دروازه مې تندی خاورې کړلو دا ستا د در په دروازه مې تندی خاورې کړلو تل تې راغلی بېنوا یم نو څنګه به یم او تور ته چې سپین سپین ته چې تور تیارو ته ورځ وایمه د خپل ضمیر نه چې پغلا یم نو څنګه به یم او لکه پښتون په خپل وطن کې هم په سوال اوسېږم لکه پښتون په خپل وطن کې هم په سوال اوسېږم هر چا لوټلی په خندا یم نو څنګه به یم او تا چې زه پرېښودم آخري شعر دی چې تا چې زه پرېښودم ما لاس ته ژوندانه پرېښودو او چې ګناهګار ستا په ګناه یم نو څنګه به یم ښاغلي فیض علي خان پیس صاحب له هم په دغه یوه ټپه باندې بلنه ورکومه چې د رنجیت سنګ لښکر راټول شو د احمدشاه لښکر به څوک راټولوي نه په حج بندیزو په خپل کور په مړ اواز مې جړل د مدینې نه په راغلي جانماز مې جړل په حج بندیزو په خپل کور په مړ اواز مې جړل د مدینې نه په راغلي جانماز مې جړل تاله به راغلمه نو تا به د لاسه راکړله تاله به راغلم نو تا به د لاسه راکړله د بې ارزۍ نه به مې نه جړل په ناز مې جړل تاله به راغلمه نو تا به د لاسه راکړله او د بې ارزۍ نه به مې نه جړل په ناز مې جړل او په موسیقۍ کې د سماج ترجمانی نه کېده په موسیقۍ کې د سماج ترجمانی نه کېده ساز ته مې نه جړل خو ساز مړ و په ساز مې جړل په موسیقۍ کې د سماج ترجمانی نه کېده ساز ته مې نه جړل خو ساز مړ و په ساز مې جړل ساحل صاحب شعر دی چې امن او جنگ دواړه د یو بل نه زیات محترم امن او جنگ دواړه د یو بل نه زیات محترم خو دواړه مړو په کونتر هم په باز مې جړل امن او جنگ دواړه د یو بل نه زیات محترم خو دواړه مړو په کونتر هم په باز مې جړل شعر دی چې کم عقل عقل د جنون اظهار په ژبه وکړو کم عقل عقل د جنون اظهار په ژبه وکړو ما او جانان په سره پوه او په راز مې جړل کم عقل عقل د جنون اظهار په ژبه وکړو ما او جانان په سره پوه او په راز مې جړل او ما ته معلومه وه زغمله مې چې رور به مې مري ما ته معلومه وه زغمله مې چې رور به مې مري خو د قاتل په ډاډګیرنه او اعزاز مې جړل ما ته معلومه وه زغمله مې چې رور به مې مري خو د قاتل په ډاډګیرنه او اعزاز مې جړل دا و فیض علي خان پیس چې ډېر خوندور او ډېر ښایسته شعرونه دي تاسو واورېدل څنګه ما په شروع کې ووي چې دا زموږ خوش قسمتي ده چې زموږ سره نن په دې مشاعره کې دې محفل کې د پښتو د موسیقۍ پیژندلی نوم چا چې په هر وخت کې د پښتو ساز او اواز ژوندی ساتلی دی او د موسیقۍ د لارې د پښتون ولس پوره ترجماني کړې ده نو زموږ خوش قسمتي ده چې نعیم توري صاحب هغه زموږ سره هم په دې محفل کې ناست دي هغو ته هم زه خواست کوم چې هغه موږ اورېدونکو ته څه وړاندې کړي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي کلک پخپلا زمکا درې د آسمان بشي و آسمان بشي آسمان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي کلک پخپلا زمکا درې د آسمان بشي و آسمان بشي آسمان بشي پتنهای کی وی بے درا بے دیارا سڑے پتنهای کی وی بے درا بے دیارا سڑے د زړونو کور کلی لرا شنو ودان بشي کلک پخپلا زمکا درې د آسمان بشي و آسمان بشي آسمان بشي
د ژوند په شور کې ځینې ځینې اوازونه اورم د ژوند په شور کې ځینې ځینې اوازونه اورم که ناستې پابسې که پاسې دې روان بشې که ناستې پابسې که پاسې دې روان بشې که لږ په خپله ځمکه ودرېدې آسمان بشې و آسمان بشې آسمان بشې د پردي سوري نه په خپلو سرو غرمو کې خیم د پردي سوري نه په خپلو سرو غرمو کې خیم دلته به ډېر ګرانې که هلته شوې ارزان بشې که لږ په خپله ځمکه ودرېدې آسمان بشې و آسمان بشې آسمان بشې نیم ترو د خوږ غږ او د سایل صاحب د شیرون نفس ډېر محترم سراج الدین سراج صاحب هغوی زموږ د ننني پروګرام مشر قربه هم دی هغوی ته بلنه ورکوم چې خپل کلام د مصر شریف کړي د یارانو په یارۍ باندې ژوندی یم او د الفت په جوارۍ باندې او ژوندانه له څه نه څه جواز پکار وي عبید صاحب ژوندانه له څه نه څه جواز پکار وي او د صنم په دلدارۍ باندې ژوندی او دا بل شعر دی نعیم صاحب ته ډالۍ چې ژوند کول خو د ژوندو خلکو روزګار دی ژوند کول خو د ژوندو خلکو روزګار دی او په کډونه او په خوارۍ باندې ژوندی او وایي زمان صاحب ته دې ډالۍ وي چې دا زما د رب په ما مهرباني ده په نیستۍ کې مستی باندې ژوندی یم او دا بل شعر پیس صاحب ته ډالۍ چې څه ناسازي دي چې وخت په ما ونه کړې خو بیا هم په دنیاګۍ باندې ژوندی یم او دا بل شعر د فضل تواب ته ډالۍ چې د هر چا ژوندون لا خپله وسیله وي د هر چا ژوندون لا خپله وسیله وي سایل صاحب د هر چا ژوندون له خپله وسیله وي او زه په خپله خوددارۍ باندې ژوندی او د باختې شعر دی دا د علیم شاه صاحب ته ډالۍ شي او سراج نور له خدایه څه غواړم یاران د پښتو په شاعرۍ باندې خپله مشاعره مخکې بوځو زموږ سره فضل سبحان عبید صاحب هم ناست دي مشاعره کې فضل سبحان عبید صاحب هم د پښتو ترجمان شاعر دی ډېر خلک چې کوم دی نه هغه به پیژني هغوی له د هغوی په یو شعر باندې بلنه ورکومه چې په ما دې لرې د زړه ور پرېښودو اوس دې په دې لوري چکر پرېښودو دا غزل دی چې ستا په لیدو چې مې زړه لویږي ته پوهېږې که نه ستا په لیدو چې مې زړه لویږي ته پوهېږې که نه خبرې جوړې که مرانېږي ته پوهېږې که نه او تا ته چې زه د بڼو لاندې غلي غلي ګورم تا ته چې زه د بڼو لاندې غلي غلي ګورم په ما چې ټول خلک پوهېږي ته پوهېږې که نه او ته چې خبرې پرورو په مینه مینه کوې ته چې خبرې پرورو په مینه مینه کوې د زړه درزا چې مې تیزېږي ته پوهېږې که نه او ته چې نری مسکا د شونډو په سرو چورلوې ته چې نری مسکا د شونډو په سرو چورلوې په ما چې ټول جهان تاویږي ته پوهېږې که نه او عابد پوهېږي چې د هیر کو دروغجن آشنا عابد پوهېږي چې د هیر کو دروغجن آشنا خو په عابد چې څه تېرېږي ته پوهېږې که نه ډېره مننه ډېر محترم فضل سبحان عبید صاحب نفس د خپل نن مشاعرې صدر صاحب طرف ته ورځو رحمت شاه سایل صاحب طرف ته چېرته چې د پښتو د شعر او ادب نوم راشي د رحمت شاه سایل صاحب نوم پکې په
سرفهرست وي خامخا که لر بر پښتانه ټول رحمت شاه سهیل صاحب پیژني که چا لیدلی هم نه وي خو د سهیل صاحب نوم نه به ضرور واقف وي ضرور یې اورېدلی وي دغسې څنګه چې ما ووي چې که د سیاست خبر راشي د قام پرست خصوصا نو هغې کې هم سهیل صاحب نوم به خامخا زموږ مخې ته راځي هغو له بلنه ورکومه په دغه یوه ټپه باندې چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زه به کوم ټولومه دا شعرونه دي ستاسو د پاره هم نوي دي زما د پاره هم خدای شته چې نوي دي په دې دغه کې را پیدا شو دا ښه چې وو نو دا کاغذونه ماغذونه چې زه ولټوم را پیدا شي پکې زه لکه ګلاب په خپلو غنو کې پیدا شومه زه لکه ګلاب په خپلو غنو کې پیدا شومه لفظونه ګونګې هم ستا په شونډو کې ګویا شومه لفظونه ګونګې هم ستا په شونډو کې گویا شومه زه لکه ګلاب په خپلو غنو کې پیدا شومه یا حسن چې ستا ورتې چغې مې واورېدې یا حسن چې ستا ورتې چغې مې واورېدې زه هم لکه زړه وم په ګوګل کې په درزا شومه زه هم لکه زړه وم په ګوګل کې په درزا شومه زه لکه ګلاب په خپلو غنو کې پیدا شومه خدای خبر چې چا ستا د ښایست سره تشبیه کړمه خدای خبر چې چا ستا د ښایست سره تشبیه کړمه کله چې مې ولیدې حیران شومه چاړه شومه کله چې مې ولیدې حیران شومه چاړه شومه زه لکه ګلاب په خپلو غنو کې پیدا شومه لفظونه ګونګې هم ستا په شونډو کې ګویا شومه زه لکه ګلاب په خپلو غنو کې پیدا شومه شمع ستا لمبه د سور سالو سیلې سیلې لمبه شمع ستا لمبه د سور سالو سیلې سیلې لمبه ما که ډېر د لرې نه هم ولیدا رڼا شومه ما که ډېر د لرې نه هم ولیدا رڼا شومه ما که ډېر د لرې نه هم ولیدا رڼا شومه ستا سترګو ستا د سترګو ستا د شونډو ژوند ژوند کتابونه چې ستا د سترګو ستا د شونډو ژوند ژوند کتابونه چې ما کله ویلي دي ما کله ویلي ما وې اوس ګنې پیدا شومه ما کله ویلي ما وې اوس ګنې پیدا شومه ما کله ویلي ما وې اوس ګنې پیدا شومه لفظونه ګونګې هم ستا په شونډو کې ګویا شومه زه لکه ګلاب په خپلو غنو کې پیدا شومه
زه چې څومره لوټ شوم څومره چور شوم تالا شوم زه چې څومره لوټ شوم څومره چور شوم تالا شوم دومره دومره ډیر شوم څومره ډیر بلا بلا شوم دومره دومره ډیر شوم څومره ډیر بلا بلا شوم زه لکه ګلاب په خپلو غنو کې پیدا شوم ستا د هر بیګا او هر سبا د انتظار هزار ستا د هر بیګا او هر سبا د انتظار هزار اوس خو زه په خپله هم بیګا شوم هم سبا شوم اوس خو زه په خپله هم بیګا شوم هم سبا شوم اوس خو زه په خپله هم بیګا شوم هم سبا شوم ما د تنهایۍ نه پټ که ځان لکه د دشتې ګل ما د تنهایۍ نه پټ که ځان لکه د دشتې ګل دا چې په خندا شوم په خندا کې په ژړا شوم دا چې په خندا شوم په خندا کې په ژړا شوم زه لکه ګلاب په خپلو غنو کې پیدا شوم لب زما ګونګې اوم ستا په شونډو کې ګویا شوم لب زما ګونګې اوم ستا په شونډو کې ګویا شوم زه لکه ګلاب په خپلو غنو کې پیدا شوم زمونږ د نن نشست ډېر محترم صدر رحمت شاه سهیل صاحب هم د دې سره زمونږ د دې مشاعرې وخت سرته رسي د الله په امان